تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 2024 کال د می د میاشتې 28مه نیټه ده چې د خبرګول د میاشتې ل شپږمې نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس پی اس پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د استرالیا فدرالي حکومت د کارموندنې د خدماتو په سیستم کې د تر ټولو لوی بدلونونو اعلان کړی دی. دا بدلونونه په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو لوی بدلونونه ګڼل کیږي. د فدرالي حکومت د کارځای وزیره اماندا رشورت بنن په ملي مطبوعاتي کلب کې د وینا پر مهال دغه بدلونونه اعلان کړي. د کارګر ګوند سناتوره ډاکټر میشل اناندا راجا وایي چې دا بدلونونه ډیر ځنډیدلي دي. دغه بدلونونه په داسې حال کې اعلانېږي چې د استرالیا د احصایې ادارې لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په اپریل میاشت کې د بیکارۍ کچه 0.2% پورته شوې او 4.5% ته رسیدلې ده. داعش ډلې سره تړاو لرونکي ښځې او ماشومان له سوریې څخه استرالیا ته رسیدلي دي. راپورونه ښیي چې 2 ښځې او د هغوی ماشومان ملبون ته او 4 ښځې له خپلو ماشومانو سره سیدني ته رسیدلي دي. له دې وړاندې هم یوه ډله ښځې او ماشومان له سوریې څخه استرالیا ته راغلي وو. له دې ډلې څخه تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. لومړي وزیر انټونی البنيزي ویلي هر چا چې له قانون څخه سرغړونه کړې وي له عواقبو سره به مخ شي. پولیسو او د ترهګرۍ ضد ډلې ویلي چې څېړنې به دوام ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړې چې له ایران سره به هیڅ موافقه ونه شي ترڅو د هرمز تنګی په بشپړ ډول بیرته نوی پرانستل شوی. ښاغلي روبیو ویلي چې مذاکره کوونکي لا هم د احتمالي تړون پر جزئیاتو کار کوي، خو یا به یو ښه موافقه کیږي او یا به هیڅ موافقه نه وي. نوموړي هند ته د سفر پر مهال له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې دغه مهمه سمندري لاره باید د خبرو اترو د دوام په ترڅ کې له هر ډول محدودیت پرته پرانستې وي. اوچا وایي د افغانستان او پاکستان جګړې په سرحدي ولایتونو کې بشري وضعیت کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا دغه خبره د یو راپور په خبرولو سره کړې ده. راپور کې راغلی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نښتو راپور ورکړل شوی دی. اوچا په خپل راپور کې ویلي که څه هم دغه نښتې اوس مهال یو څه کرارې شوي دي، خو بیا هم وخت نا وخت په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. په راپور کې راغلی چې د روان 2024 کال له جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې په دې نښتو کې لږ تر لږه 209 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 302 کسان وژل شوي او 390 کسان ټپیان شوي دي. د اوچا د راپور پر بنسټ په قربانیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.